سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په یو کور کې زرمینه او د دې نازولی زوی توریالی اوسېدل. توریالی پلار نه درلود، یتیم و. دی به هره ورځ کار ته تلو او مور به یې د کور کارونه کول. ډیر خوشحال ژوند یې درلود، خو د وخت په تیریدو د توریالی مور ضعیفه شوه. یوه ورځ یې له ځان سره سوچ وکړ، که چیرې توریالی زوی ته مې واده وکړم څنګه به وي؟ یو خو به د دې کور آباد شي او بل به زما ګلالی نینګور د کور په کارونو کې را سره مرسته کوي. څو ورځې وروسته یې دا خبره خپل نازولی زوی سره شریکه کړه. زوی چې له ډېره وخته د دې خبرې په تمه و نو ډېر خوشحاله شو. سمدواره یې وویل: هو مورجانې، څنګه چې ستا خوښه وي. د توریالی مور د ګاونډیانو لور چې ملاله نومېدله ډېره خوښېدله. ملاله عادي نجلۍ نه وه، خورا ډېره ښایسته او نامتو وه. پلار او مور به یې په اسانۍ چاله نه ورکوله. د توریالی مور په ډېرو مرکو او کوښښونو سره د ملالې دستمال واخیست. یو کال وروسته یې په ډېرو ارمانونو ملاله واده کړه. څه وخت دوی سره خوشحاله ول، خو څو میاشتې وروسته د خواښې او نینګور شخړې او لانجې سره پیل شوې او ورځ تر بلې زیاتېدې. ملاله به هره شپه خپل میړه ته د دې د مور شکایت کوو. د توریالی هم ورځ تر بلې د خپلې مور سره مینه کمیدله. نو د ځان سره یې دا پرېکړه وکړه چې سبا به خپله مور لرې ځای ته بوځي. ورځ تېره شوه، سبا شو او خپلې مور ته یې وویل: مورې، اوس زموږ او ستا ژوند کول سره ستونزمن دی. ما پرېکړه کړې چې نن به تا لرې ځنګل ته بوځم او هلته به دې پرېږدم. مور یې د سترګو اوښکې ډکې شوې او ویې ویل: زویه، څنګه چې ته خوشحاله وې همغسې وکړه. لاړه د ټیکري پیڅکه یې د اوړو ډکه کړه او زوی ته یې وویل: ځه چې ځو. دواړه د ځنګل په لور روان شول. ځنګل ته د رسېدو نه مخکې مور ودرېده او د ټیکري پیڅکه یې خلاصه کړه او موټی اوړه یې توی کړ. توریالی ورته په غوسه شو: مورې، مه درېږه، چټکه چټکه راځه. څو شېبې وروسته بیا روانه شوه. هر 10 دقیقې بعد به یې یو موټی اوړه په ځمکه تویوله. خلاص د ځنګل منځ ته ورسېدل. توریالی خپلې مور ته وویل: مورې، ته همدلته پاتې شه، زه درڅخه کور ته لاړم. د مور سترګې د اوښکې ډکې شوې. توریالی روان شو. څو قدمه یې چې واخیست، مور یې ورغږ کړ: زما نازولیه زویه، پام کوه چې لاره غلطه نه کړې. ما هر موټی اوړه د دې لپاره په ځمکه تویول چې ته بیرته د ځنګل نه د وتلو لاره پیدا کړې. په همغه سپینو اوړو لاره لاړ شه. د توریالی په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. خپلې مور ته یې رامنډه کړه، په غېږ کې ټینګه ونیوله او ورته یې وویل: په رښتیا چې جنت ستا تر پښو لاندې دی. ستا مینه سپېڅلې ده.